نن د انټونیو فیلپس په بے ایریا الټرنیټیو پریس نومي یوې بې ګټې اداره کې د یوې رضاکارې په توګه لومړۍ ورځ ده. انټونیو دلته د ګرافیک ډیزاینینګ او چپایي هنر زده کولو په غرض راغلی. I have two organizations in mind that زه دلته دوه مقصدات تر سره کولو راغلی یم. یو زه خپل کاروبار شروع کول غواړم. د کوم لپاره چې ماته د ګرافیک ډیزاینینګ او چپایي کار زده کول پکار دي. دویم د دې ځای نه زه د خپلې ټولنې خدمت کول غواړم. just like volunteer and to see how can I be a service to my community and to everybody else in the world. بے ایریا الټرنیټیو پریس د کالیفورنیا په برکلی ښار کې یوه ځانګړې اداره ده. دلته راتلونکي رضاکار د کار ترڅنګ بیلابیل هنرونه زده کوي. د دې سره سره هر هغه غړي چې کومه نظریه او د لیکلو شوق لري نو هغه خپلو نظریو له د کتاب شکل هم ورکولی شي او یا یې د بے ایریا الټرنیټیو پریس په سهمایي او ششمایي رسالو کې د هر قسم سنسر نه پاک چاپ کولی شي. د انټونیو په شان ریچل کرن هم 2 کاله وړاندې دلته د یوې رضاکارې په توګه کار پیل کړی و. ریچل وایي چې د ګرافیک ډیزاین تعلیم یې کړی خو روزګار نه لري او دې اداره کې د خپلې خوښې کار او مصروفیت ترڅنګ د خپلې ټولنې په کار راتله ورته د زړه خوشحالي ورکوي. Teaching other people graphic design and teaching letterpress printing. دلته موږ خلکو ته ګرافیک ډیزاین او د چپایي نوې او زړې یا روایتي طریقې ښیو. ما په خپله د فنون لطیفه او ګرافیک ډیزاین تعلیم کړی نو زما زیات تر وخت یا د کمپیوټر مخې ته تیریږي او یا دلته د چپایي ځای خلکو ته نوې هنرونه ښودل ما ته په خپله خوشحالي راکوي. Also getting my hands dirty and getting away from screens for a little while is really refreshing. بے ایریا الټرنیټیو پریس په کال 1982 کې جوړ شوی و. نن سبا 150 لپاسه رضاکار لري. د دې ادارې یوه مشره رضاکاره پیټي په خپله په سان فرانسیسکو بے ایریا کې د بیلابیلو فیسټیولو په موقع یو معلوماتي سټال لګوي او خلک د خپلې ادارې د کار په اړه پوهوي. ریچل وایي چې دوی دلته خلکو ته بیلابیل هنرونه ښایي او دې ترڅنګ په ټولنه کې وخت په وخت د آګاهۍ کمپاینونه هم چلوي. It's not just about printing or making art, but it's really about helping people tell their story. دا اداره د چپایي زده کړې تر سره کولو ترڅنګ د بې څوکه او بې کوره خلکو د هر قسم سنسر نه پاک غږ پورته کولو ځای دی. موږ کومې حکومتي مرستې نه قبلوو او په هر لحاظ سره خپلواک یو. دلته تاسو چې د هر څه وینئ دا شخصي مرستې دي چې د ټولنې د اړخه همدا وجه ده چې زموږ چاپ شوي قصې اصلي وي. Try and manipulate the information and the stories we share. د دې سازمان تر ټولو زوړ رضاکار او مخکښ ګای انډرسن وایي چې خلک دلته لومبي د پرنټینګ یا چپایي هنر زده کړي او بیا خپله مرسته په خپله کولو په بنیاد خپله کیسه کو غواړي په خپله چاپ کولی شي. Bay Area Alternative Press started because a lot of low-income people could not tell. بېوزله خلک خپله کیسه چاته نشي کولی. څومره ټیټ اقتصاد لرونکي مزدوران او خواري کښتي زموږ ګیر چاپېره د هغې د ژوند د کیسې یا د هغې د منډې څوک نه خبرېږي. بے ایریا الټرنیټیو پریس هم د دغه خلکو د ژوند کیسه ولس ته وړاندې کوي. Bay Area Alternative Press is out there doing something about it. ګای انډرسن وایي چې په تیرو وختونو کې زیاتره خپلواکه لیکوالو هنرمندانو او چاپګرانو همدغه رنګ د خپلو زده کړو او مهارتونو په مرستې سره خپل کار د تاریخ په کتابونو کې د تل لپاره ژوندی کړی. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.